هموطنان عزیز، به گزارش ویژه گرفتاری معتادین از زیر پل خوش آمدین. امروز تعداد از مجاهدین، یک تعداد از معتادینی که در زیر پل همچنان زندگی میکردن و اینجا بودن را خودتان به تصویر میبینین دستگیر کرده و قرار است اینا را به کمپ معتادین دولتی انتقال بده. امارات اسلامی نزدیک به 2 سال میشه جمع‌آوری معتادین را در سطح افغانستان آغاز کرده
و خوشبختانه شهر غزنی که بیش از صدها معتاد در اینجا سکونت داشت و زیر پل را مکانی برای بود باش خود انتخاب کرده بود، مجاهدین امارت اسلامی به مرور زمان اینا را از این ساحه جمع‌آوری کرده و در کمپ معتادین به خاطر تداوی انتقال داده. یک تعداد از معتادینی که از کمپ بیرون شده بود یا ای که هنوز هم در کمپ برده نشده بود، در اینجا به شکل مخفیانه می آمدن، مصرف خود میکردن و دوباره از اینجا مرفتن. امروز در یک اقدام مجاهدین امارت اسلامی یک تعداد از اینا را بازداشت کرده و قرار از اینجا انتقال بده. همراه یک از مجاهدین صاحبا صحبت مونیم راجع به فعالیت‌های امروزشان. قاری صاحب خوب هستین؟ جوړ بخیر. سلامت باشین. در قدم اول یک معرفی کنین خودم. زه خو محمد الله عمر په نامه یم، د اول او زید بلوغ قومندان یم. نو دغه ساحه د موږ مربوط ده په دغه ساحه کې تقریبا 2 کاله مخکې په سلهاوو زره لکه تاسې یادورې وکړه دلته معتادین ولو، بیا الحمدلله مسؤلینو دغو ته خاص توجه وکړه. نو اوس الحمدلله وضعیت ډېر کنټرول شوی ده، ځکه چې موږ په یوه هفته کې د کمپ ملګري دغه د راغلي دي. نو دوی د الله پاک دوی ته اجر ورکړي، دوی ډېر کوششونه کوي. دلته موږ غټ ساقیان نیولي دي، معتادین ټول جمع کړي دي انشاءالله. نسته په ډېر کم تعداد باندې دغه په یوه تقریبا یوه هفته یوه نیمه هفته کې دغه خلک د شپږ اته نفره چې موږ ډېر پسې ګرځېدلي یو او ډېر سایه مجاهدینو پسې کړې ده. نو بیخي تعداد صفر شوی ده. دغه یو څو نفر هم نیولي دي چې موږ هر وخت راوځو انشاءالله. بیا هم هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې دا خلک به د تداوي لپاره ځي دولتي کمپو ته، ورې مصرفونه په کېږي او له تداوی وروسته دغه ته خرچې هم ورکول کېږي او کورو ته رخصت کول کېږي. قاری صاحب هم دوستا یادآور شد یک زمان اینجا صدها معتاد بود، فعلا خودتون به تصویر میبینین تعدادش به 10 تن و 20 تن رسیده، یعنی دیگرایش تمامش دولت جمع آوری کرده، فقط تعداد اندکی که مونده امور هم تلاش میکنن از اینجا جمع آوری کنن و شهر غزنی آری از معتادین باشه. قاری صاحب شما باز امیر روند جمع آوری شما که هست هر روز اینجا میایین یا هفته یک دفعه؟ امیرم بیشتر برای دوستا یک توضیح بدین. نه هر وخت خو مخکې هره ورځ پسې راتلو، اوس هم موږ چې پوه شو چې دوی په دې ساحه کې دي هر وخت نه هره لحظه پسې راځي مجاهدین. اوس الحمدلله دا د یوې هفتې معتادین دي چې دونه کم شوي دي چې په یوه هفته کې دغه خلک موږ نیولي دي، ټوله ساحه مو کنټرول کړې ده. نو نسته انشاءالله تاسې د په خپله باندې د صحنې شاهدان یاست، دغه منطقه تاسې ټوله ولیدله چې هېڅوک هم انشاءالله نسته. دغه یو څو تنه دي دا به انشاءالله انتقال کړو او له صحت وروسته به دوی خپلو کورو ته رخصت شي. قاری صاحب ایره که از اینجا انتقال میدین در کمپا، باز چقدر مدت اینا در اونجا میمونن؟ دا هر وخت جوړ شي انشاءالله، بس 15 میاشتې 6 میاشتې 3 میاشتې هر وخت دوی صحت پیدا کوي. مسؤلین انشاءالله ډاکټران وخت په وخت ورته راځي، مسؤلین د دوی څارنه کوي. کله چې مسؤلین ډاډه شي د دوی له صحته بیا دوی خپلو کورو ته لیږي. و یک تعداد از یا از قاری صاحب خانه‌اش ندارن، امزی کمپ که خلاص میشن مستقیم اینجا میاین. در قسمت از یام کدام برنامه دارین؟ نه انشاءالله دلته داسې څوک نشته چې کورونه نه لري. دا خو دوی دغسې هسې دوی د معتادي په خاطر باندې خپلو فامیلونو دوی له کورونو ایستلي دي. نو انشاءالله چې جوړ شي دوی خپلو کورونو ته ځي، ټول کورونه الحمدلله لري، دغسې بې کوره و بې سرپناه څوک به نه وي انشاءالله. تشکر قاری صاحب، سلامت باشین. در فعالیت‌های شما برکت. خیلی خوشحالم دوستای عزیز که این برادرای ما از این سرنوشت سختی که دارن نجات پیدا میکنن و آرزو دارم تک تک از اینا با شکل درست تداوی شوند و دوباره برگردن به خانه و زندگی خود و این وضعیت را دیگر تجربه نکنند. عزیزای دل، مجاهدین امارت اسلامی اینا را انتقال میده به کمپ معتادین به خاطر تداوی. دوستای عزیز،
جریان روند انتقال معتادین را در کمپ دولتی شما بیننده هستند. مجاهدین امارت اسلامی معتادین را در لنجرها جابجا مونه و نزدیک شام از اینجا انتقال میدن به کمپ دولتی. جهان سپاس از شما عزیزای دل که تا این لحظات ما را بیننده بودید.